استاد محترم دا راته ووایه چې اسلام د تاریخي ځایونو یا په ټوله کې د سیاحتونو په اړه څه نظر لري؟ اسلام څه وایي؟ اصلا درې داسې ځایونه دي په اسلام کې چې هلته تګ بالکل ثواب لري او سړی په دې نیت باندې تللی شي چې الله جل جلاله دلته اجر ورکړي او اجر او ثواب هم لري چې هغه کې یو مسجد الحرام ده مکه مکرمه کې، بل مسجد النبوي ده او بل چې ده مسجد الاقصی. نو دې درې ځایونو ته چې څوک ځي نو الله جل جلاله ورته مکمل اجر او ثواب ورکوي. د دې نه علاوه چې ته هر ځای ته ځې که نه نو هغه نیت سره تعلق لري چې ستا نیت څه شی ده. نو که یو سړی د دې په خاطر یو چېرته لاړ شي چې عبرت واخلي له یو ځای نه که نه پند واخلي نو دا هم لرې نه ده چې الله جل جلاله هغه ته اجر او ثواب ورکوي. مثلا دغه کنډوالي دي که نه، کنډوالي دي د دې داسې یو اشارتن قرآن شریف کې یو هغه راغلی ده، بیان راغلی ده، یو نفر چې عزیر علیه السلام ورته ویلی شو نو هغه داسې وتلی و که نه په لرې سفر باندې. نو یو وخت کې داسې کنډوالي داسې ځوانې ودانۍ شیان مخې ته راځي نو دا یې کیني که نه آرام کوي د ونې لاندې، بس تعجب کوي چې داسې ناشنا دا ځای راغورځېدلی که نه. یعنې دا داسې نه ده چې داسې کنډوالي له اول نه پوه شوي، دا به څومره یو ښکلي ځایونه وو که نه، برابر منظم. دا ګورې دې خوا ته هر څه ګډ وډ اوس پراته دي، خو دا داسې حتما یو وخت به و چې دلته به ډېر نظم و، هر څه به ډېر ښه آباد و که نه، دلته به انسانان اوسېدل، دلته به برنامه وه، خو نن هېڅ هم نشته. نو هغه هم ورته حیران شو. نو دغه داستان پیغام لري بالکل الله جل جلاله دا داستان قرآن کې را نازل کړی، دغه تفسیري داستان ده. نو د دې په خاطر باندې چې ته یعنې د دې په خاطر چې خلک عبرت واخلي له داسې ځایونو لکه ده چې عبرت اخیسته، نو الله جل جلاله بیا دې انسان ته لوی درس ورکړی چې 100 کاله یې په همغه ځای کې مړ کړی ده، که 100 کاله یعنې دی هلته په همغه ځای کې پروت دی، بیا الله را ژوندی کړی، ژوند یې ورکړی چې ګوري راځي ټوله هر څه بدل شوي. نو یو وخت کې دا هر څه بدلېږي، انسان ته پکار دی چې عبرت واخلي وګرځي دا هر څه بالکل الله جل جلاله ته هر څه پاتې کېږي او موږ هېڅ وخت هم نه پاتې کېږو. نو باید چې موږ تاسو د هغه همیشني او دایمي ژوند لپاره یو څه ځان سره ویسو توکانو دا به تر ټولو لوی عبرت چې موږ یې له دې ځایونو نه اخلو، لکه څنګه چې هغه انسانانو دې ځای نه رحلت کړی موږ تاسو هم رحلت کړو. بالکل. بل استاد زما په نظر دا خو زموږ تاسو یو تاریخي مسؤلیت هم جوړېږي، زه که نورو ټولنو ته فکر وکړو هغوی خپل فرهنګ، خپل تاریخ، خپل تاریخي ابدات د ساتنې لپاره هغوی ډېر کار کوي، د هغې د خپرولو لپاره هغوی ډېرې برنامې لري، یعنې ځانګړې بودیجه لري هغوی چې دا تر هغو په خپلو نوي نسلونو باندې وپېژني، په نورو ټولنو کې خپل فرهنګ خپور کړي که نه، ډېر کار کېږي استاد دې ته. نو زما نظر دا دی زموږ خو بیا الحمدلله اسلامي ادرسونه لرو، ابدات لرو، تاریخي آثار لرو، ځایونه لرو، نو دا که وښیي انشاءالله دا زموږ د فرهنګ، زموږ د تاریخ یوه ښه نمایندګي کولی شي انشاءالله. ډېره مننه استاد. سلامت.